حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. مؤمن دی د دنیا په یو مشکل کې لوېدلی دی، یو ځای پساو دی، ته راولاړ شوې د ده کومک دې وکړي او دی دې له دې غمه دا مؤمن دی له دې غمه او له دې درده خلاص کړي، نو الله رب العزت به دې د محشر د ورځې له سختۍ به دې الله بیا تا خلاص د دې بدله هلته الله درکړي. عاجله فایده یې نسته، له یو لوی غم او درد دې یو سړی خلاص د محشر په ورځ باندې به دې الله رب العزت ستا په مشکلاتو کې چې یو دروند بار دی الله رب العزت به دا د محشر په ورځ سپورت کړي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخره. که چیرې یو سړی په یو تکلیف کې دی، تنگ دسته دی، مجبوره دی، مختلفې مجبورۍ د انسانان ته راځي. کله کله د سړي د یو دستخط ضرورت دی، یو دستخط چې یو سړی ورکوي د ده ډېر غټ مشکل ورباندې حلېږي. ما ته دا یو څه وخت له مخې یو سړی رالی راته وویل چې اوس مې ریټایر کېږم، ډیپټي مې ختمېږي، خو چې له کومه دفتره روپۍ راباسم په هغه دفتر کې ظالمان دا ظالمان نه چې رشوت ورنکم زه د خپل حق نسم رایستلی. دا اجي آی پی سی بلی کې کم ځای بلی. نو اوس ګوره دا یو مسلمان دی په مشکل کې دی، ستا د یوه دستخط کار دی او دی اوس دته دا خوند نه ورکوي چې دی رشوت ورکړي. دی وایي هسې نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قول رالاندې الراشي والمرتشي کلاهما فی النار، رشوت ورکوونکی رشوت اخیستونکي دواړه جهنمیان دي. اوس دی دې مسئلې ته رالی زه اوس څه وکړم مولوي صاحب؟ نو کله کله د یو انسان په یو سختي کې دې معنا دا نه ده چې یو سړی سوالګر دی سوال کوي نو ته د دې مشکل حل کوي، یا د دې موږ خالي دا ځي ته زیان راځي، لیکن د دې معنا دا د یو سړی په یو تکلیف کې لوېدلی دی، تا د کومک و مدد وکړي له دې تکلیفه دې راویستي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو الله رب العزت به د دنیا او د آخرت د سختیو سبب الله رب العزت بیا دی خلاص کړي. الله جل جلاله دې موږ عالمي فکر دی الله موږ ته رانصیب کړي. الله دې موږ له دې تنګ نظریه، له دې تربلګلویه، له دې د حسد له اعمالو دې الله رب العزت موږ وباسي. الله رب العزت دې موږ ته فکر دې رانصیب کړي چې د رسول الله امت دی، د قوم و قبیله کلی او وطن دا نه دی ضروري، خو د رسول الله امت دی. دا کلمه پر الله وایي، کلمه پر رسول الله وایي، هغه قرآن چې ته منې دی هم مني. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رقم اقوال د کافر په باره کې هم ویلي دي. ما سوا له هغه کافر چې هغه حربي جنگي کافر التا سر په جنگ باندې لګی دغه هیڅ قسم کومک نه دی روا. د حربي کافر چې د مسلمانانو سره پر جنگ لکه اوس امریکا او اسرائیل، دا د حربي کافران د ټوله دنیا کې د مسلمانانو د غاړه نیولي. له دې امریکایانو، برطانویانو او له دې اسرائیلو سره د دې سره په دنیا یو هیڅ قسم کومک نه شي سره کولی. نعوذ بالله د قرآن فیصله دا د دې په کومک باندې سړی مرتد کیږي، کافر کیږي. د دې ما سوا عام کافران لکه زومي کافران د زموږ اساسي عیسایان، هندوان او یا مستعمن کافر، د دې سره هم دا کومک مدد، د دې سره هم الله دا اجر تا درکړي. د مؤمن د خو ډېره غټ خبره. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وایي دا یوه سختي دې ځینې دورې کړه، په یو مشکل کې دی ولاړ دی، تا له دې مشکله دا سړی وایست، نر دی، ښځه ده، لوی دی، کوچنی دی، خپل دی، پردی دی، تربور دی که نه دی تربور، ستا د وطن د علاقې دی که د بل وطن د بلې علاقې دی، عرب دی که عجم دی، الله رب العزت د دغه مشکل پر رفع کولو کې الله رب العزت ستا د دنیا او د آخرت د مشکلات څخه به الله رب العزت وباسي.